د اړیکو جوړولو لپاره تر ټولو مهم د اساسي شی مهارتونه او وړتیاوې دي. ځکه اړیکې په تعاون یا یو بل سره مرستې یا یو بل سره د کومک کولو په اساس باندې مخکې ځي. یا اړیکې د ګټو په تبادلې باندې تکیه کوي. قرآن ورته تسخیر لفظ کارولی. ته زما زستا او نور ټول یو بل د پاره نعمتونه او موږ او تاسو د یو بل لپاره مسخر کړای شوی وو. ټول نعمتونه زموږ او تاسو لپاره مسخر دي. انسانان الله پاک موږ او تاسو لپاره مسخر کړی دي. موږ او تاسو د نورو لپاره مسخر کړی وو. همدې لپاره ستا مهارتونه وړتیاوي چې څومره زیاتېږي ستا ارزښت ورسره زیاتېږي او تاته د خلکو احتیاج یا اړتیا زیاتېږي. او برعکس څومره چې ستا مهارتونه پوهه او استعداد دې کمیږي خلکو ته ستا احتیاج ډیریږي. په خلکو باندې ته بوج کېږي. ارزښت دې ورسره کمیږي. یعنی څومره مهارتونه چې ته لرې همدومره مهم شخص یې. مثلا که ستا یوه نړیواله مهمه ژبه زده یي، په کمپیوټر او ټکنالوژي پوهیږي، شرعي علم لري، تاریخ دې زده وي، نو ته په دې برخو کې چاته احتیاج نه یې. خو چې څومره ستا پوهه ستا مهارتونه کمیږي همدومره خلکو ته ستا احتیاج او پر خلکو د تکیه زیاتېږي او خلکو اړتیا بیا ته کمیږي.